د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ، په موکړی تازه لاندو مهمو خبرونو ته. په زابل کې د ماشوم ژغورنې عملیات چارواکي وایي سیمې ته یې د ژغورنې اړین وسایل استولي. د زابل ځینې مسؤلین وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه ماشوم د ژغورنې هڅې روانې کړي دي چې د 25 متره ژورې سطحه لوېدلی دی. بل لور ته پنجشیر کې د طالبانو په 2 رینجر موټرونو ماینونه چاودلي. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په 2 رینجر موټرو ماینونه چاودېدلي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قماندان مولوي داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دې 2 رینجر موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتي په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودېدلي دي. د مولوي داد محمد په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. امریکا یو ځل بیا وایي د بایډن خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. امریکایي ډیپلوماټ په قطر کې د امریکا شرزدفیر جانسن ویلي امریکا د داسې لارې د پیدا کولو په لټه کې ده چې وکړی شي د افغانانو شتمني بیرته دوی ته ور وګرځوي. واشنګټن پوسټ وایي بایډن د خپلې ناکامۍ پړه پر نورو نه اچوي. واشنګټن پوسټ نشریه په یو مطلب کې ویلي چې بایډن د افغانستان په مسله کې له لومړي سر سره ملامت دی. سرچینه وایي دی د خپلو بې پرواییو، کمزوري مدیریت او تېروتنو پړه کله پر پخواني افغان حکومت او کله پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اچوي. قطر وایي افغان حکومت د 20 کلنې لاسته راوړنې وساتي. قطر وایي د افغانستان نوی حکومت باید تېرې 20 کلنې لاسته راوړنې وساتي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په خپله تازه مرکه کې ویلي له افغان پلاوي سره پر مهمو مسایلو د دوی خبرې روانې دي. لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښاد اوسئ.